لہٰذا اورسیز چرته موږ نشو پرېښوی. اورسیز دا ګورمنټ اورسیز جوړ کړی دی طارق انصاف ده. موږ اورسیز کامیاب کړي یو. موږ اورسیز دړه د کومې بنو نن کویرې ته راغلی شاه حسین خان د بهر نه راغلی دی دوبۍ نه. د هغې ځای کې ناست یو هم د اورسیز نماینده دی. یو انټرویو ما مخکې ورکړی و چې د اورسیز دا د پاکستان طارق انصاف اساسه ده. بلکې که زه دا ووایم چې اورسیز حیثیت په پاکستان طارق انصاف کې د ډېر له حدې حیثیت لري. موږ اورسیز پاکستان طارق انصاف چرته اورسیز نشي خفه کولی، چرته دې خلاف کار نشي کولی. وبا چې کله مارچ کې راغلی وه دا یو عالمي وبا وه. دا داسې پینډیمک و چې ټوله دنیا په لپیټ کې اخیستې وه. کوم چې هغه ترقي یافته ملکونه دي لکه امریکا والا، فرانس والا، برطانیه والا، اټلی والا، برازیل والا، لوی لوی ملکونه هغې ورته ځان غورځولی و او د هغې معیشت تباه شوی دی. دغه شان پاکستان په معیشت باندې اکانومي باندې هم ډېر کافي اثر غورځېدلی دی. او که ته وګورې نو هغه ټایم کې په دنیا کې په دغه مالدار ملکونو کې په دغه ترقي یافتې ممالک کې دا ډیولپ کنټریز کې کمپلیټ لاکډاون و. او هغه داسې لاکډاون و چې څوک به د کور نه بهر نه شو وتی. خو بیا هم پاکستانیان خو دلته کې پاکستان کې عمران خان کوم چې زموږ پرایم منسټر دی هغه ډېر لوی الله هغه ډېر لوی شعور ورکړی دی. هغه خپل عقل استعمال کو او هغه دلته کې سمارټ لاکډاون اناونس کو. سمارټ لاکډاون دی ته وایي هغه علاقو کې لاکډاون شو کوم کې چې د کورونا پیشنټ و هماغه لږ ځای به شیل کړی و او نور ځایونه به د هغې آمد و رفت نقل و حرکت په هغې باندې پابندي نه وه. کله چې دنیا وکتل چې یاره عمران خان یو نوی لاکډاون سمارټ لاکډاون انټروډیوس کړی دی نو عمران خان هغه لوی لوی ملکونو کاپي کو هلته کې هغې خپل لاکډاون ختم کو کمپلیټ او د هغه سمارټ لاکډاون یې هلته کې اناونس کو. دغه ټایم داسې ټایم و چې اورسیز وروڼه دې سوچ وکړي چې غالبا په دوبۍ کې به زه ووایم بار ملکونو کې سره 100 تقریبا د 100 پورې ملکونو هلته کې د هغې هغه کانټریجنټ د هغې خلک راغلي دي او هلته خپل محنت مزدوري کوي. ټایم داسې ټایم و چې په دې حکومتونو پابندي لګولې وه. د سعودي عرب ګورنمنټ که دوبۍ ده که قطر دی که بل ځای دی هغې که هر یو ملک دی هغې بل نه جاز پرېښو نه هلته کې څوک تلی شو او نه د هغې چاله اجازت ورکوو. زمونږ عمران خان چې هغه د اورسیز ډېر زیات معترف دی هغه په د وخت د په دې کوشش کوي چې یاره اورسیز ته ریلیف میلاو شي. د ډېر کافي د وړدوب د وروستو هغه فلایټ غالبا سٹارټ کړی بیا او زمونږ وزیر اعلی محمود خان وکړو اورسیز ته به دا پته نه دا ایرپورټ چې دی دا فیډرل اداره ده دا ځان له خپل یو ځان له اداره ده د پروینشل ګورنمنټ سره دې تعلق نشته. هغه ډېره منډو والا موږ ورته ناستو زما نور MNAs MPs ورته ناستو او د 1 جون نه هغه دلته کې سپیشل فلایټ سٹارټ کړو. تاسو ته به یاد وي د 10 جون پورې سپیشل فلایټ شو او د 10 جون نه وروسته بیا هغه یوزول فلایټ شو نو ډیلی بیسس باندې او په دې کې کافي زموږ وروڼه رال. د دې مطلب دا نه چې اورسیز موږ منډه نه راوالې خان صاحب هغې له اهمیت نه ورکړې. خو د هر ملک خپل قانون دی د هغې خپله قاعده ده خپل ضابطه ده خپل ضوابط دي. نو دغه وجه و چې هغه ان ټایم هغه اپروچ نه دی شوی د هغې موږ ډېر معذورت کوو د هغې موږ اورسیز وروڼو معافي غواړو. خو هغه د ملکونو خپل یو معاهده وي لہٰذا اورسیز چرته موږ نشو پرېښوی. اورسیز دا ګورمنټ اورسیز جوړ کړی دی طارق انصاف ده. موږ اورسیز کامیاب کړي یو. موږ اورسیز دړه د کومې بنو اورسیز موږ دړه د نمبینې نه اوس زموږ هغې مینه ده. لہٰذا دا زموږ وروڼه یو تاسو موږ چرته هم نشو خفه کولی او منډه زموږ هلې ځلې ډېرې زیاتې وې خو تاسو هغې نه هلته نه یې خبر. که چېرته مخامخ سړی کېنو د هلو ځلو نه بیا خبره شي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. والسلام.